Bismillahirrahmanirrahim. Brothers, then why chi how to take many sheets by default. څنګه کولای شو کله د ایکسل پروګرام اوپن کو by default مونږه unlimited sheets مونږ سره راشي. نو why chi how to take many sheets by default. د لپاره ولومړی برادرز مونږ چیرته راشو فایل مینیو ته برازو فایل مینیو نه وروسته راشو Excel options ته Excel options نه وروسته راشو include this many sheets باندې به کلیک واخلو او هلته په number of sheets ورته تاسو ولیکئ او هغه نه وروسته بیا click on OK باندې به کلیک واخلو. نو برادرز فایل ته راځو فایل مینیو ته فایل مینیو باندې کلیک اخلو بیا راځو Excel options باندې کلیک اخلو چې کله په دې کلیک واغسته په جنرال کې بیا موږ سره یو آپشن ده include this many sheets په دې باندې به کلیک واخلو. موږ دې ځای کولای شو د خپل د مایکروسافټ ایکسل د پروګرام د شیټس هغه بای ډیفالت ځان ته د یو څخه تر 55 پورې 255 پورې موږ اډ کولای شو. دلته به دا ویلیو موږ یو انتخابوي یو په ځای لس کولای شي او ماکسیمم تاسو 255 کولای شي. چې کله اوکې کې تاسو او سبا ورځ بیا راځي کله د مایکروسافټ ایکسل پروګرام اوپن کوئ نو تاسو را بای ډیفالت د یو نه تر 255 پورې چې وسی شیټس وسی صحیح ده. نو داسې 1 by 1 تاسو مخکې تللی شي دا به تاسو تر څو پورې راشي تر 255 پورې. نو که تاسو غواړئ بای ډیفالت مایکروسافټ ایکسل شیټس اضافه کړئ فایل ته راشئ بیا آپشنز باندې کلیک واخلئ په جنرال ټیب کې دلته موږ سره آپشن دی انکلود دیس مینی شیټ 255 پورې په یو ورکبو کې تاسو اډ کولی شئ. نو زه بای ډیفالت زه دا 1 ته راولم یو ویلیو به تاسو ته او یو ولیکئ او بعد هغې نه به څه وکئ په اوکې باندې به کلیک واخلئ. بای ډیفالت به تاسو سره دا چې راشي 1 چې کله ایکسل پروګرام تاسو اوپن کوئ تاسو سره به څه راځي یو شیټ اوپن کړئ.